بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و بد ساته، امین. عزتمندو، نن درته د جمعې مبارکې پرواز ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. محترم، دا وظیفه دومره حیران کن وظیفه ده چې دستاسو د ژوند کوم حاجات وي، ناممکنه حاجات وي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به مو دغه حاجات پوره کړي. سم مشکلات وي، پریشانی وي، بیماری وي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه مشکل، دغه پریشانی او دغه بیماری ختم کړي. محترم، ډیر زبردست انقلاب به الله جل شانه دستاسو په ژوند او تاسو په زندګۍ کې راولي. تاسو پوره یقین، توجه او دیان سره دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی د ژوند څه قسمه مسله ده، څه قسمه حاجت ده، الله جل شانه به درته ضرور په دغه مقصد کې کامیابی درکوي او پریشانی او مشکلات به مکمل دستاسو د ژوند نه ختموي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی، تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې به زما د چینل وزټ کړی وي، لا تر اوسه پورې مې دا چینل سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ټاله کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو تعویضونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. عزتمندو، که چېرې تاسو دا وظیفه، دا عمل کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. محترم، دا عظیم الشان وظیفه د جمعې مبارکې پرواز باندې ډیره خاص او ډیره مجربه ده. لیکن که د چانه د جمعې مبارکې پرواز باندې د عذر په بنا باندې دا وظیفه پاتې شي یا دا وظیفه د جمعې مبارکې پرواز باندې اونکړي، نو محترم بیا به دا وظیفه تاسو 3 ورځې کوئ، یعنی جمعې پرز به دا وظیفه تاسو خامخا کوئ. او کچری د جمعې پرز تاسو دا وظیفه د عذر په وجه باندې ونکړې شو، نو په نور ورځو کې چې کله تاسو دا وظیفه کوئ، نو بیا به تاسو 3 ورځې دا وظیفه کوئ. ان شاء الله تعالی د 3 ورځې وظیفې سره به الله جل شانه د تاسو ناممکنه حاجات پوره کړي، مشکلات او پریشانې به الله جل شانه د تاسو ختم کړي. محترم، په ژوند کې انسان ته مشکلات هم راځي، تکالیف هم راځي او پریشانې هم راځي. دغه شان محترم حاجات او مقاصد هم انسان ته راپیخیږي. دا تمام حالات د الله جل شانه له طرف دي. زما عزتمندو، کوم ته پریشانی، تکلیف او مصیبت را رسیږي، نو څه زمونږ د بدو عملونو وجه ده، او څه زما عزتمندو د الله رب العزت د طرف نه امتحان وي او آزمایش وي. زما عزتمندو، په هر حالت کې الله رب العزت په مونږ باندې امتحان کوي چې زما بنده په دې تنګې حالت کې څه کوي او د راحت په دې حالت کې، د آرام په دې حالت کې دې څه کوي. الله رب العزت ګوري چې زما د بنده د تنګې په حالت کې، د پریشانې په حالت کې، د بیماری په حالت کې مانه مدد غواړي او کنه مانه سوالونه او دعاګانې کوي او کنه. دغه رنګ زما عزتمندو د راحت او آرام او د مالدارۍ په ټیم کې هم الله رب العزت د طرف نه امتحان دی. الله تعالی ګوري چې زما د بنده زما شکر ادا کوي او کنه. لہذا زما عزتمندو، چې څه قسمه بیماری راځي، حاجت راځي، مقصد راځي، چې مونږ او تاسو د الله رب العزت طرف ته متوجه شو. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا طریقه خپل امت ته ښودلې ده چې په تکلیف کې الله جل شانه یادوي او په راحت کې هم الله جل شانه یادوي. چې څه مشکل او پریشانی راځي، چې مونږ د الله رب العزت طرف ته متوجه کیږو. زما عزتمندو،
مونږ ته پکار دي چې مونږ په هر حالت کې د الله تعالی شکر ادا کوو او د الله تعالی نه دعاګانې غواړو، د الله تعالی نه مدد طلب کوو. زما محترم او 15مه پاره کې آیات نمبر 51 کې الله رب العزت ارشاد فرمایي کله چې مونږ په انسان باندې نعمتونه وکړو نو دې مخ واړی او بدل کې خپل ډډه، او کله چې دته تکلیف ورسیږي نو بیا مونږ نه لوی لوی دعاګانې غواړي. نو زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې په هر حالت کې الله رب العزت طرف ته متوجه شو. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د کاروبار د پاره هم کولی شئ. کاروبار مو نه چلیږي یا کاروبار روانوي خو مخه مون سميږي، یا کاروبار کوي خو پای کې تاسو ته نقصان ملایويږي. د دینه علاوه زما عزتمندو تاسو د اولاد د پاره د حصول د اولاد د پاره هم دا وظیفه کولی شئ. یا تاسو اولاد نافرمانه دي، تاسو خبره نه مني، نو دا غي د پاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما محترمو د رشتې د پاره تاسو هم دا وظیفه کولی شئ. تاسو رشتہ یوځای کې نکېږي، تاسو رشتہ کول غواړي خو نه کېږي، پاغې کې رکاوټونه دي، نو تاسو دا وظیفه کوي ان شاء الله تعالی تاسو هر قسمه رکاوټونه به الله جل شانه ختم وګرځوي. لہذا محترم دا وظیفه تاسو د جمعې پر ورځ باندې په اهتمام سره کولی شئ. بهر حال زما عزتمندو د دې طریقې کار ډیر زیات آسان دی. زما عزتمندو ډیره اسانه وظیفه ده، زه تاسو ته مکمل طریقې کار ذکر کوم. که د جمعې مبارک پروز باندې تاسو دا وظیفه کوي نو دې طریقه بدله ده، او که په نور ورځو کې تاسو دا وظیفه کوي نو بیا زما عزتمندو دا غي طریقه بدله ده. د جمعې د ورځې د وظیفې طریقه دا ده چې کله تاسو د مازیګر مونږ کو نو د مازیګر او د ماخام مسترمنځ به تاسو دا وظیفه کوي. طریقې دا ده چې اول به 21 مرتبه 21 پیره به تاسو درود شریف وایي، بیا به زما محترمو یا سبوح یا قدوس یا سبوح یا قدوس یا سبوح یا قدوس 2100 مرتبه یعنی 2000 پیره به تاسو د دې ورد وظیفه وکړي. دینا پس به زما عزتمندو بیا 21 پیره درود شریف وای، نو دا د جمعې د ورځې د یوې ورځې وظیفه شو. خو زما عزتمندو دا په یو ځای باندې تاسو ناسي او دا وظیفه وکوي. دین علاوه زما عزتمندو د جمعې ورځې نه علاوه په بل ورځ باندې تاسو دا وظیفه شروع کوي، نو هم شروع کول شي. کچره د هفته پرسته تاسو دا وظیفه شروع کنو، هفته اتوار پیر 3 ورځې په تاسو دا وظیفه وکړي. او که د پیر پر ورځ مشورو کنو پیر منګل بد 3 ورځې په تاسو دا وظیفه کوي. یا مو د بد پر ورځ باندې تاسو شروع کنو بد جمعرات جمعه تاسو به دا وظیفه کوي. د زما عزتمندو د جمعې نه علاوه دا بیا 3 ورځې وظیفه ده. طریقې کار هم دغه دی، د مازیګر موز نه پس به تاسو په خپل ځای باندې په یو ځای باندې کېنئ او 21 مرتبه 21 پیره به تاسو درود شریف وایي، او بیا به 2000 پیره 2100 مرتبه یا سبوح یا قدوس یا سبوح یا قدوس د دې ورته وظیفه وکي، او په اخره کې بیا 21 مرتبه 21 پیره به تاسو درود شریف وایي. دا قرانګ زما عزتمند او 3 ورځې 3 مازیګر به تاسو په مخه باندې عمل وکي. دینه پس به د الله رب العزت په دربار کې لاس پورته کې د خپل مصائب او تکالیف او مشکلات د ختمېدو لپاره د خپل ناممکنه حاجات او مقاصد د پوره کېدو لپاره العرض زما عزتمندو چې تاسو ته کومه مسله راپیښه وي دا غي مطابق په الله رب العزت نه دعا غواړي، سوال وکړي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور به ضرور د تاسو مدد کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي ګم متاو سره بل ویډیو کې بلی وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.